د نن ویډیو د سیکولریزم او لیبرلیزم باره کې ده. سیکولریزم او لیبرلیزم چې دوه نظریې دي، دوه سیستمز دي، دی دواړو کې یو شان دي او کنه د یو بل نه بدل دي او فرق پکې سره. او چې خلک دا سیکولر او لیبرل یادي نو د دې به اندازه کړو چې دا سیکولر چاته وای او لیبرل چاته وای. نو ډومبه ګوري تعریف دا سره چې سیکولریزم یو نظریه ده چې 14مه صدۍ کې د ایټلی یو فلسفي فلسفر نیکولو میکیاویلی پیش کړی و. نو د سیکولریزم دا تعریف داري چې سیکولریزم هغه ایډیالوژي او هغه نظریه ده چې د دې مطابق سیاست او مذهب د یو بل نه بالکل جدا جدا دي. لکه مذهب او د مذهبي خلکو سیاست سره هیڅ تړون نشته. مذهب او مذهبي خلک په سیاست کې څه نه اخلي او بل دې دا خبره ورسره هم کوي چې سیاست اوچته او مذهب ورته لاندې لري. سیاست ولي اوچته ځکه چې دا اجتماعي سیز دی او مذهب ورته ولي لاندې لري ځکه چې دا انفرادي دی. لکه که څوک رنګه کې د ساتي، که څوک عبادت کوي یو کنه کوي، د چا عقیده دارا او هغه دا. نو د سټیټ د خلکو عقیده سره کار نشته او د خلکو د مذهبي خلکو د سټیټ د کارونو کې کار نشته. نو دا سیکولریزم دی. لیبرلیزم د لیبرټی نه وتره، لیبرټی په اردو کې پښتو کې ازادي. نو دا داسې یو نظام دی، دا یو ایډیالوژي ده چې دغه مکمل په ازادۍ باندې فوکس دی. څه ازادي ده؟ څنګه ازادي؟ شخصي ازادي دی او د حکومت په لیول باندې ازادي دی. څنګه ګورئ چې خلکو ته د مذهب مکمل ازادي حاصلای چې دا مذهب فالو کوي که هغه یو فالو کوي، فالو کوي مذهب او کنه فالو کوي نو مذهب. دغه شان چې کوم دی خلکو ته مکمل ازادي حاصلای چې هغه د خپل رائے اظهار وکي، اظهار رائے کی ازادي. دغه شان خلکو ته میډیا به مکمل ازادي او خلکو ته مکمل داسې ازادي حاصلای چې هغه خپل حقوق ازادۍ سره ایکسرسایز کی. جمهوریت باندې لري بیسته. مذهب بارا کې دا نظریه سوی او مذهب بارا کې دا نظریه سوی. نه دلته کې مذهب باندې بین دی په سیاست کې. دلته کې کوم دی نه مذهب باندې بین نشته او دوی وایي چې مذهبي ازادي حاصله ده خلکو ته چې څنګه ما وایي چې هر یو مذهب فالو کوي او فالو کوي یو مګونه فالو کوي. نو دا نظریه ده. نو سیکولریزم یو نظریه ده، یو نظریه ده بس. لیبرلیزم یو نظریه نه ده بلکې دا د څو نظریو هغه مجموعه ده. لکه مطلب دا اټ از ا سیټ اپ آیډیاز. اوس دې ځکه ګورئ د دې نه به تاسو پته ولګي چې سیکولر وسوکی او لیبرل وسوکی. دا چې څنګه چې زمونږ ملک هم تاسو خبرې کوي کنه وایي د مولایانو په سیاست کې څه کار دی. لکه یو مثال دا دی چې ته چې روزي نیسي نو یوې میاشتې په ځای 12 میاشتې ونیسه، خو که زه نه نیسم نو ما مه تنګوه. دا سیکولر خلک چې کوم دی د دې داسې نظریې. مثال د لیبرل مثال به داسې مونږ ورکو کنه چې لیبرل هغه سړی دی کوم سړی چې پښتون دی، مسلمان دی، خو په ښار کې پاتې کیږي او د کور زنانه چې کوم دي نه پرده نه کوي. نو چې اوس د کور د زنانه پرده نه کوي نو دا ګناه خو دی، خو په دې باندې دې څه کافر کیږي خو نه کنه. نو اوس آیا په مسلمانانو کې پښتنو کې داسې خلک نشته شته کنه. نو دې خلکو ته لیبرل وایي، آزاد خیاله. نو یا چې کوم دی داسې هم کیدی شي چې یو سړی سیکولر او لیبرل خو دی خو ګورې د انسانیت لپاره خدمت یې چې کوم دی نو مذهبي خلکو نه سیوا دی. لکه مطلب دا صرف په دې باندې پوه شو چې دا سیکولر او لیبرل ته داسې په بده سترګه باندې نه ګورو. خطرناک دا کړی شي نو دا هغه ټیم کې خطرناک شي کم ټیم کې چې یو سیز ایکستریم ته ورسي. نو ایکستریمیزم چې کوم دی انتها پسندي چې بګی راشي نو بیا دا خطرناک شي. که اوس چې یو سړی داسې سیکولر دی او داسې لیبرل دی چې هغه په نظر کې دا ټول مذهبي خلک چې کوم دی نه دی د زړې زمانې خلک دی په غلطه لار روان دی او په هېڅ کې نه دي، نو داسې غلطه ده. او که چېرې یو سړی بالکل مذهبي دی او هغه د کافرانو وایي نو دا هم غلطه ده. نو هر یو نظریه چې کوم دی چې تر یو حده پورې اعتدال کی نو دا ټیکي، خو چې کله دا ایکستریمیزم او انتها پسندۍ ته ورسي نو بیا دا غلطه شي. بله ویډیو کې به بل موضوع سره راځو. ډېره مننه.